سږکال په بلخ ولایت کې د جاروګانو په حاصلاتو کې د تیر په پرتله 13 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د یاد ولایت په شورتیپي ولسوالۍ کې یو شمېر کروندګر چې هر کال په خپلو ځمکو کې جارو کري وایي د پخوا په پرتله سږکال د جارو کرکیلې ته د کروندګرو او بزګرانو لیوالتیا ډیره شوې ده. جمعه ګیلدي او الله مراد چې کلونه کیږي په شورتیپي ولسوالۍ کې په خپلو ځمکو کې جارو کري او کاروباري کوي، وایي سږکال یې جاروګانو د پام وړ ښه حاصلات ورکړي دي او سربیره پر دې بیې هم 2 برابره لوړې شوي دي. دوی وایي د جارو په کرکیله باندې کم لګښت او ترڅنګ ډیر لږ زحمت راځي چې په همدې خاطر د دې سیمې کروندګرو د جارو کار ته لیوالتیا پیدا کړې ده. سالا گذشته که مثلا خوب است، باعث خوب است، مقدار تخمیش هم میخره در خوب است، باعث هم خوب است. ایره بعد بسته نکنه میخره، هم تو چوبیش هم میخره. پارتلا خوب بسته کده میگرفت، الان بسته نکنیم چوبیش هم میخره. مثلا خوب شده. امسال ما کشورای خارج میریم. امسال خوب است. جارو قیمت بود امسال. دیگه سال از امسال قیمت بود، دیگه سال 35 روپیه بود و امسال 45 رقم بود. شکر از سال پارسال خوب است. امسال بله پارسال خوب می بود، زمین اینجا خوب می بود، اینجا خوب کشتم کردن نمیتونستیم، باز بایش هم ارزان بود، باز اوقا فروختن نمیتونیم دیگه. باز این سال خوب شد، در کل کشور میره، تاجیکستان، ازبکستان، باز پاکستان میره. پارسال پیش خوب بود، 35 افغانی بود. این سال خواسته شکر فضل خدا 60 افغانی 70 افغانی 2 برابر شده. ورته مهال د بلخ کرنې ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې د افغاني محصولاتو لپاره په بهرنیو هیوادونو کې د خرڅلاو لپاره بازار ومومي. د یاد ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي شمس الدین خالد وایي سږکال په بلخ ولایت کې په 200 هکټاره ځمکه باندې جارو کرل شوي دي چې د تیر په پرتله 13 سلنه زیاتوالی پکې راغلی دی. در ولایت بلخ در 2 ولسوالی جاری کشت میشه، یکی در ولسوالی شورتیپه است، یکی در ولسوالی کلدار هست. اونا زیادتر از 100 هکتار زمین در ولسوالی شورتیپه باشه، از 100 هکتار زمین زیادتر در ولسوالی کلدار دیگه تخمین جاری کشت میشه. سالهای گذشته که در ازبکستان و تاجیکستان دیگه کشورها جارو صادر میشد، امسال ما قرار معلومات در کشور اروپا هم جاری افغانستان خصوصا جاری ولایت بلخ صادر شده، به اوج هم رسیده. جاروګان یوازې د بلخ ولایت په کلدار او شورتیپا ولسوالۍ کې کرل کیږي چې له پروسس او بسته‌بندۍ وروسته د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، پاکستان او د دې سربیره په دې وروستیو کلونو کې اروپایي هیوادونو ته هم صادریږي. په بلخ ولایت کې کروندګر په داسې حال کې د نورو کرنیزو توکو سربیره د جارو کرکیلې ته مخه کوي چې کال وړاندې د اسلامي امارت زعیم د یو ځانګړي فرمان له مخې په ټول هیواد کې د کوکنارو په کار، قاچاق او کاروبار باندې عمومي بندیز ولګوه.